سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د پاتې بندیانو پر ازادۍ او تور لیست څخه د خپلو مشرانو پر ایستلو خبرې کړې دي. غزني کې پر مسجد او کورونو د بمبار له کبله 4 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. امریکا او فرانسې د سولې عالي شورا د مشرتابه کمیټې جوړېدو او لومړنۍ غونډې کولو هرکلی کړی دی. کابل کې په تیرو 48 ساعتونو کې د کابل حکومت 2 لړپوړي څارنوالان وژل شوي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ګاونډیو هیوادونو غږ کړی ترڅو طالبان له هغو غوښتنو تیر کړي چې د عملي کېدو وړ نه وي. د افغانستان 8 ولایاتو لپاره ښځینه مرستیالانې ټاکل شوي. ارمنستان کې سلګونه لاریون کوونکو د صدر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. تیرو څو ورځو کې د استانبول هوایي ډګر څخه د اروپا په کچه ډېرې الوتنې ترسره شوي. د بلجیم دفاع وزارت وایي راتلونکی کال به له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي. د خبرونو پای.